دا غادي زمونږ د افواج پاکستان نمبر 1 کارنامه چې زمونږ د ملګرو ټینټونه خیمې چې کومې دلته دی د شپې دپاره لګولي وي هغې یې دا حال جوړ کړی دی او د ملګرو زیاتتر چې څومره هم سامان وي او غله خو دی ته دا خو د پلار نیکه نه ورته پاتې چې څومره هم سامان و مانې دلته کې د ملګرو بیکونه چې دی سامان راوړی و د جارګې دپاره دلته پاتې کېدو دپاره نو هغه هر څه یې وړي دي کپړې بیکونه پاکې سامان هم او دغه دي د شیلینګ په ملګرو نو ډېر زیات شیلینګ یې هم کړی دی مونږ ځینې ملګري بې هوښه شوي هم دي اوس هم ملګرو باندې د هغې اثر دی او دغه وګورئ دغه سامان یې ټول داس ګډوډ کړی دی په دې کې چې د ملګرو څومره هم بیکونه وو په هغه کې دی کپړې سامان دا یې ټول ځان سره وړی دی ټول یې غلا کړی دی نو دغه د دوی کارنامې دي دغه د دوی چاپې دي چېرته یې هم د دهشتګردو خلاف داسې کامیابه چاپه نه وکړه لکه زموږ د ملګرو چې دلته کې دی د امن دپاره جارګه کوي